السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. بابر اعظم او محمد رضوان د افغانستان خلاف نه لوبیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په روانه میاشت په شارجه کې د 3 ورځو لوبو لړۍ پیلیږي چې د دې لړۍ لپاره د پاکستان کرکټ بورډ د بابر اعظم او رضوان په ګډون یو شمېر لوبغاړو ته دمه ورکوي. پی سی بي په پام کې لري چې نوي لوبغاړو ته موقع ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره د پیاوړې او متوازنې لوبډلې د جوړولو لپاره هڅه وکړي او هغه لوبغاړي چې د پاکستان سوپر لیګ کې ښه ځلېدلي دي هغوی ته موقع ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د 3 ورځو لوبو لړۍ به د مارچ په 24مه، 26مه او 28مه نیټه په شارجه کې ترسره سي چې د دې لپاره به پاکستان په راتلونکو څو ورځو کې لوبډله اعلان کړي. خو د سرچینو په وینا د افغانستان خلاف سیریز کې د لوبډل مشر بابر اعظم او وکټ کیپر محمد رضوان په ګډون یو شمېر لوبغاړو ته د آرام کولو وړاندیز شوی دی، په داسې حال کې چې قوي احتمال شته چې د لوبډلې مشري به کیڼ لاسي چټک توپ اچوونکي شایان افریدي ته ورکړل سي. د یادولو وړ ده چې د دې لوبلړۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ 24 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې له تمریناتي کیمپ وروسته به لوبډله انتخاب سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.